وړه هیلۍ او تور غلامۍ. لیکواله سپوږمۍ وردګ. د قصې لیکلمه سپوږمۍ وردګ. دوبی و. ډیره ګرمي وه، ځکه خلک باغونو کې او یا د کوټو نه بیرون حویلۍ کې ونو لاندې کېناستل. د هیلۍ پلار هم حویلۍ مخه کې جګو جګو زړو چنارونو لاندې سیوري ته څو دانې کټونه ایښي وو، او کله به چې د باغ او مځکې له کارونو نه وزګار شو، هلته به د ګاونډیانو او ملګرو سره ناست او شین چای به یې مخې ته ایښی و او کیسې به یې کولې. خو په دې ورځو کې د بل کلي خلک د دې خلکو په کتار کې هم لیدل کېدل، او د هیلۍ پلار به ډېر د چای او پتاسو غوښتنه کوله. هیلۍ 8 کلنه نجلۍ وه. کلي کې د نجونو مکتب نه و، نو ځکه سهار وختي به د قرآن کریم زده کړې لپاره د کلي نورو نجونو سره جومات ته تلله، او پس له هغې به یې حویلۍ کې د توتو د ونې لاندې په نانځکو لوبې کولې. هیلۍ د 3 ورونو یوه خور وه. مشر ورور یې محمود نومېده او د ښوونځي 11 ټولګي کې زده کړه کوله. او له دې کبله چې د دوی په کلي کې مکتب نه و، نو د بر کلي مکتب کې خپلې زده کړې کولې، او 2 نور ورونه یې تر دې کشران وو. هیلۍ ډېره هوښیاره او ښکلې او د کورنۍ یوازینۍ لور وه. د دې همزول یې 3 نجونې وې چې په ګاونډ کې اوسېدلې. هر وخت به د دوی کور ته راتللې او یو ځای به یې دغه ښایسته سیوري کې لوبې کولې. یوه ورځ کله چې دوی په لوبو ډېرې مصروفه وې، مور یې چې په ترانه ډوډۍ پخوله ورته نارې کړې: هیلۍ لورې راشه، مور سره دې مرسته وکړه، لږ کار زده کړه، بله ورځ به واده وې، ستا تر اوسه هیڅ هم نه دي زده. هیلۍ وخندل او ورته یې ځواب ورکړ: سمه ده مور جانې، خو زما د نانځکې واده دی، ناوې چې یوړه زه به درشم. محبوبې ورته په کړس وخندل او ویې ویل: ته څه وایې؟ مور دې ستا واده درته یادوي. اوسه یې اوسنا د دې 2 نورې ملګرو هم د بلې خوا په خندا شوې، او د هیلۍ په خبره یې ښه وخندل. هیلۍ مسکی شوه او ویې ویل: زه واده نه کوم، زه ښار ته ځم او د اکا کره مې هلته د نجونو مکتب دی، ما مکتب ته شاملوي، خپل سبقونه لولم. اکا جان زما سره واده کړي، بیا به ډاکټره شم له خیره او بیرته به راشم. محبوبې مخ ورواړوه او ورته یې وویل: که دا خلک تا پرېږدي، زما بابا بیګا ویل چې په دې ورځو کې هیلۍ ته ریباران راځي. وی خورې ویریږم چې رانه واده دې نه کړي. هیلۍ وخندل: نه، هغه زما د ورور ریباران دي، موږ خپل محمود ورور ته ناوې راوړو. چونې ټوله په خندا شوې. هی لیونۍ، هلک پسې خو ریبار نه ورځي، ته څه وایې؟ په دې کې هیلۍ چوپه شوه او زړه کې یې اندېښنه راغله چې د محبوبې بابا ولې دا خبره کړې. ورځ بېګا شوه او د هیلۍ همزول یې هم خپلو کورونو ته ولاړې، او دا هم راغله او د کوټې په کنج کې د قرآن شریف په لوستلو پیل وکړ چې مور یې راغله او د دې په سر یې لاس کش کړ او ویې ویل: وی د ما نادانه لورکۍ، ته به څنګه ژوند مخې ته بیایې؟ ته خو لا په تور او بور خبره هم نه یې. هیلۍ بیا هم د دې په خبرو سمه پوه نه شوه. که لږ څه پوه هم شوه، له شرمه یې هیڅ ونه ویل. شپه تیره شوه. سبا ته کله چې هیلۍ د جومات نه راغله، ګوري چې 3 تنه ښځې د دوی په میلمستون کې ناستې دي، او له کړکۍ دې ته ځیر ځیر راګوري. یوه میرمن چې تر 2 نورو ځوانه وه، شین زري کمیس یې اغوستی و، د هیلۍ زري کالي ډېر خوښېدل،
دا هم ورغله، سلام یې ورکړ. دوی نږدې ور وغوښته او منځ کې یې کېنوله او د لاسا یې کړه. یوې وویل هو ماشاءالله ښایسته ده. بلې وویل ښه ورسره جوړیږي. خو دغې تر ټولو ځوانې ښځې سر ته ټکان ورکړ او ویې ویل خو کمبخته ډېره وړه ده. خدای زما زړه ورته ټوټې ټوټې کېږي. زه خو بیا هم 1-2 کاله تر دې لویه وم چې واده شوم. هغه بله ښځه چې سپین سر یې وه ویې ویل خیر دی سمیږي، نجلۍ پس له واده ځوانېږي، بیا به وګورو هیلۍ جانه به د موږ کره څنګه ژر ځوانه شي. هیلۍ وارخطا د دوی د منځ نه ټوپ کړ او له کوټې ووته. کله چې پس له څه مودې مېلمنې ولاړې نو هیلۍ مور خواته منډه کړه او ویې ویل مور هغو ښځو څه ویل؟ زه د چا کره نه ځم، ولې ولاړه شم؟ زه د تا او پلار جان نه لرې نه ځم، زه ویریږم. مور یې څو اوښکې تویې کړې او ویې ویل زما خوږې لورکۍ، ستا ورور برکلي کې د حاجي سید احمد په لور مین شوی او موږ د ولور پیسې نشو پوره کولی. پلار دې څو ځله د کلي مشرانو سره هلته ورغی او د دوی لور یې ترې وغوښته، خو دوی د بدل وړاندیز کړی. نو ستا پلار هم ورسره د بدل لفظ کړی چې د دوی لور به موږ ته واده کېږي او ته به د دوی زوی ته ور واده کېږي. خوږې لورکۍ څه وکړم؟ زما هم نه مني، نو څنګه د خپل کور کې ساتلی شم؟ او بیا یې د لاسا کړه او ورته یې وویل لورکۍ ټول نجونې آخر نه آخر د میړه کره ځي. دوی ستا ریباري ته راغلې وې. نور نو ماشومتوب پرېږده. پلار د بیګا وویل چې نوره جومات ته هم ولاړه نشي. هیلۍ په ژړا شوه چې ولې جومات ته ولاړه نشم؟ زما سبق لوستل خوښیږي. اکا مې ما سره وعده کړې چې ما ښار ته بیایي او هلته خپلو لورانو سره مې د نجونو مکتب ته شاملوي. زه واده نه کوم مورې، خیر دی. پلار جان ته ووایه خیر دی مورې، زه د نورو خلکو نه ویریږم. خو مور د لاسا کوله تا ته به ښکلې جامې ښکلي بوټان راوړي، زما لور به سینګار وکړي، نوره به هم ښکلي شي. مه ژاړه زما ښکلې هیلۍ. هیلۍ فکر کې ډوبه شوه. سوچ یې کاوه چې دا به نو څرنګه جامې وي. زري او ښکلې خپل ماشومانه فکرو کې مشغوله شوه. څو ورځې پس څو کسه نارینه راغلل او د هیلۍ دستمال یې ورکړ او سبا ته یې محمود ته هم د برکلي نه دستمال راوړ. څو میاشتې تېرې شوې. هیلۍ نوره جومات ته د تګ نه هم منع شوه، خو همزولې یې کله ناکله ورته راتللې. ژمی شو. ورور به یې ډېر خوشحاله خپل کارونه کول او په یوه او بله بهانه به یې برکلي ته د تګ لارې جوړولې. خو هیلۍ د دنیا نه بېخبره خپلو نانځکو سره لوبې کولې او کله به یې ځینې کتابونه چې جومات کې زده کړي وو راواخیستل او لوستل به یې او مور سره به یې کومک هم کاوه. هغه کس چې هیلۍ یې ورته په نامه کړې وه ایران ته د مزدورۍ لپاره تللی و. هغه غلام محمد نومیده چې کورنۍ ورته غلامۍ او خلکو ورته تور غلامۍ ویل. کله کله به د هیلۍ مور خپل میړه ته ویل دا غلامۍ به کله راشي چې له نږدې نه یې وګورو، زما ورته سمه سودا ده. خو پلار به یې ویل ته یې څه کوې؟ نارینه دی، کار پسې تللی، نارینه نه لري را بشي. خو مور یې ډېره اندېښنه درلوده. د ژمي 2مه میاشت وه، ډېرې واورې شوې وې. یوه ورځ د دروازې د زنځیر شرنګهار شو. محمود ور منډې کړل او بیرته ورسره یو بوډا د ده خسر او یو جګ سړی چې اوږده ویښتان یې وو او له څېرې تور وو، پکول یې په سر او کاږه کاږه اوږده بریتونه یې هم لرل او هیلۍ ته ننوتل.
دوی غوټې چې یوه یې ګلیسیف دستمال کې او بله یې د مبارک په دستمال کې تړلې وې هم په لاس کې نیولې وې. محمود دوی د میلمنو کوټې ته بوتلل او خپله په منډه راغی او ویې ویل پلاره راشه چې حاجي صاحب او زوی راغلي. پلار یې ویل کوم حاجي؟ د سر کار ته واچوه. نه یې شوی ویلی چې خسر یې راغلی. ویې ویل حاجي سید احمد او غلامه راغلی. پلار یې جګ شو او میرمنې ته یې وویل دا دی د تا ډېره ورته سودا وه. ښه شو چې راغی، جګه شه، چای تیار کړه، څو لرګي ترانه کې هم واچوه چې تاوخانه یخه نه شي. او ته هم راشه، اوس دوی زموږ ښیښان دي، ترې پټه نه شي. هغه بل خو د خپل زوم دی. غټ پړونه یې په سر کړه، راشه ستړي مشي وکړه. هغې ویل ښه دغه دیده راغلم، لږ چای دم کړم او بکس را وګورم چې دوی نوي راغلي، خامخا یو څه به ورکوو، بیا درځم. ایله یې وارخطا بیرون ته وکتل او په زړه کې یې راتاو شول چې ما خو غلامه یې ونه لید، دا به څه رقم یو سړی وي. خو پلار یې تر شا وکتل او ورته یې وویل نجلۍ پام دې وي چې حویلۍ ته راونوځئ، چې د څادر څنډه د ښکاره نه شي. قدر دې کم نه کړې، که دې ووینم پښې دې ماتوم. پس له هغې پلار ورغی میلمنو ته او مور هم لاړه چې چای تیار کړي. ګرانو دوستانو، هیله لرم چې د قصې لومړۍ برخه هم اورېدلې وي او خوښه شوې وي. دوهمې برخې ته په تمه اوسئ. د خدای په امان.